نننۍ ویډیو ډېر په ایمرجنسۍ کې سوات ته یو قاري صاحب راغلی دی او هغه د هر مرض علاج چې دی په دم چوک باندې کوي. اوس په دې کې ډېر خلک داسې دي چې هغوی دا دعوه کوي چې د دم چوب سره زه ښه شوی یم. نو په موږ چې کوم حالات تیر شوي دي او دا کوم چې راباندې اوس تېرېږي لکه د مهنګایۍ په شکل هر سړی کار روزګار کوي خپل بچو ته رزق نشي پوره کولی او که تېرو حالاتو ته وګورې نو هر سړی ذهني مریض دی. اوس د دې ذهني مریض دپاره د ډاکټر ضرورت وي، خو د دې ذهني مریضانو دپاره دوه قسمه ډاکټران وي. یو سایکالوجست وي. سایکالوجست هغه دی چې هغه ستا سره کښېني، ستا سره خبرې وکړي، ستا نه ثابتې ورځې تپوس وکړي چې ته سهار پاڅې څه کوې، غرمه څه کوې، ماښام څه کوې، د شپې خوب ولې نه درځي، د ورځې څومره پروت یې، که نه ستړی کېږي څومره. بیا د هغې مطابق هغه ستا ته لارې وښیي چې یاره ته چې سهار پاڅې ته به منډه وهې، ته به بهر ته وځې، ته به دا کوې، که نه اوبه به ډېرې زیاتې څښې، داسې به کوې. که ته ډېر زیات په سوچ کې ډوب لاړ شې نو بیا به چنګم به خورې، که نه داسې دا هرې دغه لاره تا ته ښیي. که د دې سره هم دا کس ښه نه شي هغه بیا یو بل ډاکټر ته ولیږي او هغه دی سایکیټریست. سایکیټریست هغه وي چې هغه بیا تله د مرض دپاره ګولۍ دوایانې درکوي. اوس خبره داسې ده چې زموږ په پښتنو کې خو یو داسې ډاکټران ډېر زیات کم دي، بل په هغو باندې ګڼه ډېره زیاته ده. نو د دغې سایکالوجست دا کم کار چې دی، کم چې دوایانې نه ورکوي، د خلکو سره کیني پاسي او خبرې کوي، د هغه کار چې اخیستی دی دغه قاري صاحب افتخار اخیستی دی. خبره دا ده چې دا خلک ځکه وایي چې زه د دې سره ښه شومه چې دی ذهني مریض وي. دی ورته ووایي چې یاره دا ساخت ما تاله درکو، دا به وخورې او ته به ټیک ټاک یې. بل ته وایي چې یاره دا تعویض په تا شوی و، دا د باندې شوي وو، کوډې تعویضونه دا ما لر کړل، ته اوس ځه مزې کوه، خبره ختمه. بل ته وایي چې یاره په تا باندې پیریان وو او دا وو، کافران وو، مسلمانان ول او د پلانکي ځای نه راغلي وو، اما ټول وسېدل او زه اوس مزې کوه. اوس که ډاکټر چېرته یو مریض ته دا ووایي چې بس ته ښه شوې، ته ځه هر کار کوه، داسې کوه داسې کوه، نو دغه کسان به په دې مولانو پسې نه ځي، قاریانو پسې. نو چې کله په دې قاري پسې خلک لاړ شي او دغه مرض وي ورته او دې ورته د ژوند دومره هڅه ورکړي چې څه نشته ورځی کوي، نو سبا له بیا څه چل کېږي؟ سبا له دغه هلک او جینۍ، که جینۍ وي هغه کور ته لاړه شي، هغې په ذهن کې دا خبرې چې په ما باندې چا تعویضونه کړي، په ما باندې پیریانو، په ما دا هغه ورور سهار راپاسي، د کور کارونه کوي، لوښي وینځي، جامې وینځي، سکول ته ځي، هلک سهار پاسي بهر ته وځي، د ملګرو سره ځي، په چکرو ځي، کرکټ یې کوي، فوټبال یې کوي. نو د ذهن نه هغه بوج قاري صاحب وله کم کړي. د ډاکټر کار چا وکړو؟ قاري صاحب وکړو. خو مصیبت دا دی چې دا قاري صاحب خو چاته دا نه وایي چې زه صرف د دې چل علاج کومه، زه سایکالوجست یم. نو دله بیا د کینسر مریض هم راځي، دړه مریض وله هم راځي او زه ته قسم خورم یو کس دې ووایي چې زما ته کینسر او د قاري صاحب په دم ښه شوم، یا زما د زړه مسله او زه سره ښه شوم. همدغه ذهني بیماران چې دي دا ښه کېږي. اوس که تاسو هم چېرته ډاکټر له ځئ، تاسو له ډاکټر سره اول کښېنئ. که څوک یې وله بوتلو د خپاره د خدای هغه کس خبرو ته پرېږدئ چې دا ډاکټر او مریض خبرې وکړي. موږ به کس به ولې زر به ځان چقوڼی چقوڼی ډاکټر ته یې پرېږده چې ډاکټر ته یې تپوس وکړي. هلته د ډاکټر سره وخت هم نه وي چې کوم ډاکټر پسې تاسو وردن نه شوئ او هغه الرېډي تاسو ته دوایانې لیکلې وې او څه بیا ستا نه څنګه یې ښه ګزاره دې شوي ده، د دوایانې در کوم او ته به ښه شې. دوایانې مه اخلئ، پیسیو په تندر لاړ، واپسې بیا مه ځئ. چې کوم ډاکټر یو مریض له 15-20 منټه ورکړل، مریض نیم ښه شو. او دا داسې مریضان دا کوم چې قاري صاحب د وجې ښه کېږي وایي چې یاره معدې مې دړ کوو، ډرقی مې وکړو، با که نه بې ضمیره غوندې کې خلک وي. دا خلک خو د ډاکټر په کېناستو هم ښه کېږي. نو د خبرې مقصد دا دی چې تاسو هم لږه پوهه خپره کوئ، په دې څیزونو باندې هغه وکئ. هسې خلک مه کنځئ، دا خلک د رښتیا نه جوړه دی او دوی ګوري چې د کم سایډ نه هم دې ته یاره آرام میلاو شي. نو قاري صاحب چې اوس کم کار کوي په دې کې دغه وړو کې د مالګې امره خلک چې دي ښه کېږي، دا نور چې دي هسې راځي خپل وخت ضایع کوي. په ایمرجنسۍ کې بېمباقه.